افغانستان نن بیا له چا سره لوبه کوي. د کرکټ په اړه نوې خبرې په دې ویډیو کې کتلی شئ. خو له دې مخکې چې دغه ویډیو تر پایه وګورئ او خپل نظر مو راسره شریک کړئ، لومړی که یوټیوب چینل مو درسره نه وي سبسکرایب یې کړئ. افغانستان نن د 2021 نړیوال شل اوریز جام په لړ کې خپله درېیمه لوبه له نیمیبیا سره کوي. دا په داسې حال کې ده چې اصغر افغان په نړیوال کرکټ کې خپله استعفا وړاندې کړې، خو د هغه ورور کریم جنت تر اوسه په خپل ملي لوبډله کې پاتې دی. په کریم جنت او اصغر نیوکې له حده ځکه زیاتې شوي دي چې هغوی په تېرو څو لوبو کې سمې لوبې ونه کړلې. همدارنګه افغان لوبغاړي او د کرکټ ماهرین وایي چې حضرت الله زازی، شهزاد محمد او کریم جنت هم باید له ملي ډلې څخه استعفا وکړي. دوی وایي چې په هیڅ ورزش کې سنګین وزن ګټه نه لري. د شهزاد محمدي وزن له حد څخه وتلی او د حضرت الله زازی وزن هم مخ په ډېرېدو دی. د اصغر افغان ورور کریم جنت هم قابلیت نه لري او په واسطه یې ځان ملي لوبډلې ته رسولی او باید له ملي لوبډلې څخه وایستل شي. د اصغر افغان استعفا ته بیا پښتانه نثار لیکلی دی چې مننه له دې چې کلونه د افغانستان کرکټ ټیم ته خدمت کړی. د افغانستان کرکټ تاریخ کې به تل یادېږي. ډیر په ځای پرېکړه او اخلاقي جرأت مو کړی دی. وخت را رسېدلی و چې خپل ځای نورو ځوانو لوبغاړو ته پرېږدئ. کرکټ تاسو ته ختم نه دی. تاسو د یو ښه مربي په شان نوي ځوانانو روزنه کې ډیر څه کولی شئ. خوشحاله ژوند ولرئ. له تاسو هم مننه چې دا ویډیو مو تر پایه ولیدله. که تاسو د اصغر افغان د استعفا په اړه کوم څه ویل غواړئ او یا هم که غواړئ کوم بل لوبغاړی هم استعفا ورکړي، نو نوم یې په کومنټ کې راته ولیکئ. تر بیا زموږ د یوټیوب راتلونکو ویډیوګانو ته په تمه اوسئ.